افغانستان. د دې نه علاوه نور هم ډېر مثالونه د خان په کلام کې بیا موندلی شي. غنی خان د نور شاعرانو په شان د مجاز په پوړی حقیقت ته رسېدلی دی چې په کلیات غنی کې ډېر ښکاره لیدلی شي. غنی خان په رښتیا په خدای پاک چې ورته جانان وایي ډېر مین و. غنی که ناست دی که ولاړ دی که ملاست دی که روان دی ویښ دی که اوده دی په هره لمحه کې د خپل جانان مخ ویني. ونه ده او که د ونې پاڼه کاڼی دی او په کاڼي کې دننه چینجی دی. ګل دی او کرامبیل چامبیل دی. نور دی او که د سپوږمۍ د ستوري دي او که ځمکې اسمانونه یا دریابونه دي. غرض دا چې د کائنات په ذره ذره کې ورته خپل جانان ښکاري او چې کله په خپل ځان نظر شي نو حیراني یو په دو شي لکه چې وایي په ژړا ژړا مې عمر په سجدو منځونو تیر کو نتیجه بس مرګي یو تور لحاظ رانه چاپیر کو د مسکو سترګو جانانا لر د خپو مې کدا پړې بیا مستی د خاورو ګوره او ټوپونه د ادم. په کلیات غنی کې د پروشه سرخط لاندې خپل جانان ثنا او صفت څومره په ښکلي او ساده انداز کې کوي. دلبر د دواړو دلبرانو دی دلدار زما سردار د دواړو سردارانو دی سردار زما. زما پټ کله شغله کې د سپوږمۍ شي جانان کله لالا شي بیا ښایسته لولی شي جانان کله د سور ګلاب غوټی شي جانان ورته به وایم چې بیا ما سره یو ځای شي جانان. د دلبر دواړو دلبرانو د دلدار زما او دغه شان د نورو شعرونو کې د جانان لیدونه وګورئ. مخ یې و قبلې ته لیونی ترې خبر نه و سترګې یوازې د انسان په تماشا عکس د سپوږمۍ د شبنم څاڅکي کې ولیدو ځکه په سجده شو د جانان په تماشا. خدای مکه کې نشته د منصور د خولې مې وارد راشه لیوني راشه د ځان په تماشا. د دې پاسنو شعرونو نه مونږ د غني خان مقام او درجه معلومولی شو. دا بله خبره ده چې چا پېژندلی نه دی نو هغوی په رنګ رنګ القابونو یاد کړی دی. عام ولس خو پرېږده چې یو ورځ یو ډېر لوی شاعر راغلو او غني خان ته مخاطب شو ورته وویل چې زه هم لکه ستا خدای پاک نه منم. دې خبرې سره غني خان په ژړا شو. په دې کې د غني خان بیبي راغله او هغه شاعر ته وویل دا تاسو ورته څه وویل؟ د غني جانان خو خدای پاک دی هغه خو په خدای مین دی. د شرمنګۍ نه د هغه شاعر مخ بیا چا ونه لیدو. غني خان هغه شاعر معاف کړی و خو افسوس یې د هغه په عقل کړی و. غني د بزرګۍ او د عظمت اندازه د دې واقعونه هم لګولی شو چې د هغه ایکي یو زوی و چې نوم یې فریدون و. خپل زمیندار په بلچه په سر بهلی و. همدغه گزار نه باقي عمر یې په ذهني معذورتیا کې تېر کړو. ولی غني خان هغه زمیندار هم معاف کړو. بله دا چې د عثمانزو هلال خان چې نامي ګرامي خان دی ما ته یې په خپله ویل چې زه د شاعرۍ په الف ب نه پوهېدم او شاعري مې ډېره خوښه وه. ما ډېر کوشش وکړو خو هېڅ معیاري لیکل مې ونه کړی شو. خپل دا خواهش مې غني بابا ته ظاهر کړ. غني بابا زر خپله ګوته د لاړو لونده کړه او زما په ژبه یې چې کوم دی راښکله او راته وویل چې بچیا اوس لیکل کوه. هلال خان وایي چې هغه ورځ ده او نن ورځ ده په زرګونو اشعار ما ولیکل چې څه مې د غني بابا په ژوند راغونډ کړي وو او هغه په دیباچه هم لیکلې ده. هلال خان د هغه ورځې نه د غني کرامات منلي دي او تر نن یې مني. د غني خان دنیاوي علمونه خو د هیچا نه پټ نه دي. دینی علم کې هم د چا نه وروسته نه و. غني خان د نیمې نه زیات قرآن حفظ کړی او په سوونو حدیثونو ورته یاد و بلکې ډېر ځایونو کې په د شاعرۍ جامه هم ورغوستې ده. هغه به د لیوني فلسفي و خو لیونی سوداګر نه و. لکه چې رحمان بابا وایي رحمان هسې بېوقوف سوداګر نه دی چې د دې متا بدله په دنیا کا. د غني خان شاعري چې زما تصور کې بې اختیاره هغه شپونکی راشي کوم چې خدای پاک سره د خپلې پاکې مینې اظهار په دې الفاظو کوي چې ای خدایه ته خو به ډېر ستړی شوی یې ته به چېرته یې چې درله ویښتو کې تیل واچوم او سر درله مالش کړم. دغه شان غني خان خدای سره د خپلې مینې اظهار په رنګ رنګ الفاظو کې کړی دی. هغه په دې خبره کلک ولاړ دی چې مسلمان له هډو دوزخ نشته
خو شرط پکې 15 ارکان او تابعداري د خدای پاک لازم ګڼي. لکه یو ځای کې چې وایي چې دا څومره زه پوهېږم په طه او په یاسین، دا چې څومره ښکته تللی شي په سجده زما جبین، دا چې څومره اخلي دا زما خاکی وجود، دا چې څومره زما ژبه شي اسخلې انګبین، دا د رب د مینې تا راغېسته څه کیسه ده، یره د قهار د ایمان اصلي حصه ده، د جنون او د جانان ستا څه محمله فلسفه ده. غنی خان د علامه اقبال د فلسفي او افکارو نه ډېر زیات متاثره دی او ولې به نه وي، ځکه چې د ګونګي په ژبه مور ښه پوهېږي. د دې ثبوت مونږ ته چې کوم دی د غنی خان په کلیاتو کې څرګند دی. څو ځایه کې د علامه صاحب د کلام ترجمه کړې ده. زم په زرو پردو کې پټ یم، تم په زرو کې دننه، بس یو زړه دی چې غشې نیغ د سلو واړو اوزي، په هر وخت په هر مقام د هر شي شکل جدا وي، هر ساعت جهان جوړیږي، د ژوند راز بس سفر دی، د ابد راز ورانېدل دي. دا پخوا اقبال زمانه په ډېر ښه رنګ کې ویلي. غنی خان د شاعرۍ ځان له یو جدا رنګ او خوند دی. د هغه لیک سټایل منفرد دی. هغه په دې میدان کې ځان ته یو سکول آف تاټ لري. د هغه نه پس ډېر شاعرانو ادیبانو دغه لار خپله کړې ده چې هاشم بابر، اشرف مفتون نه پس نور ډېر ځوانان د شمېر نه وتلي لکه د میږو په دې لاره نیغ روان دي. غنی خان د قلم په میدان کې هم خان دی، د آزادۍ او آزاد خیاله شاعر دی، د ریا او منافقت نه مبرا دی. هغه چې څه لیدلي دي عمغه د قلم په ژبه کاغذ ته سپارلی دي. د غنی خان خټه د اشنغر خوږې او پستې خاورې د جندي په صفا او ستره اوبو اخلې شوې ده او همدغه اشنغرې لهجې ورله د شاعرۍ دغه لوپټه باندې د ګوټې کنارې کردار ادا کړی دی چې ښایست یو په دوه کړی دی. دغه صفاتو غنی خان د نورو شاعرانو نه جدا او سربالا کړی دی. غنی خان د دنیا هر یو ګوټ ته چې تللی خو ارمان د خپل وطن او کلی کور پسې ډېر په شدت سره کړی دی چې په کلام کې ښکاره دی. غنی خان ټوکې ویشتې هم د عقل او د علم نه ډکې ملغلرې دي چې پکې د تجربو نه ډکه فلسفه پرته وي. د دنیا په دې تجربهګاه کې هغه د ژوند لوی حصہ د ځان او د جانان پېژنګلو کې تېره کړه او د ډېرې تجربې نه پس په دې نتیجه رسېدلی دی. لکه چې وایي خدای مکه کې نشته د منصور د خولې مې وارې، دا شه لیونیه شه د ځان په تماشا. غنی خان د جانان تصور یعنې هو دا خبرې چې کوم دی دا به زه لنډ راوالم. د دې نه علاوه زه به خپلې خبرې په دې راغونډې کړم چې د غنی خان مثال خو د هغه کیمور غر په شان دی چې هره څوکه ځان ته یوه دنیا لري او هم یوه دنیا لري. په دې هم هغه ښه پوهېږي چې د غره تر څوکې رسېدل زما د عجز کار نه دی، خو انسان په خپل وس پړ دی. ډېره مهرباني.